نو که تاسو غواړئ چې تاسو کې لیډرشپ کوالټیز راشي لومړی به په حدیث په خپل عمل کوئ که تاسو غواړئ چې ښه انسټرکټر جوړ شئ د 403 کسانو تاسو پړاو کې اول به په خپل عمل کوئ په خپله په ټایم راځئ په خپله په ټایم ځئ په خپله به یو ویژن جوړوئ په خپله به دا ټیچ کوئ یو وخت به داسې راشي انشاءالله العظیم چې ستاسو ویژن به پوه شي نو که تاسو غواړئ چې تاسو کې لیډرشپ کوالټیز راشي لومړی به په حدیث په خپل عمل کوئ که تاسو غواړئ چې ښه انسټرکټر جوړ شئ د 403 کسانو تاسو پړاو کې اول به په خپل عمل کوئ په خپله په ټایم راځئ په خپله په ټایم ځئ په خپله به یو ویژن جوړوئ په خپله به دا ټیچ کوئ یو وخت به داسې راشي انشاءالله العظیم چې ستاسو ویژن به پوه شي تاسو به دغه شان روان لکه څنګه ډاکټر عبدالله خان دی ډاکټر امید صاحب دی نو لیډرشپ دی او شیرینګ خو تاسو ته ما وویل چې هغه بل د خپل ویژن بیانول دي او انسپریشن تاسو ته ما وویل چې بل کس د خپل اخلاق کردار او د ویژن نه د عمل په ذریعه سره متاثر کول دي د گفتار په ذریعه سره نه د کردار په ذریعه سره او دریم فیسیلیټیشن یعنی فیسیلیټیټ کول فیسیلیټیشن دی ته وایي چې کوم سیزونه هغې لپاره پکار دي او ستاسو په وس کې دي هغه سیزونه هغې له ورکول لکه هغې له انټلیکچوال نالج پکار دی هغه هغې له ورکول دا زموږ د مشران ملګري دي دې ته پکار و ټریننګ ما ورته داسې زباني ویلي دي پکار دا چې دې ټرین وکړي دا ټریننګ کوي نور سیزونه پکار دي پکار چې دې ته هغه سیزونه مهیا شي او دې خپل ویژن په مخ کې بوځي نو فیسیلیټیشن دې ته وایي دې ته نه وایي چې ډېر زیات هاي فاي سیزونه ورکول نه مینیمم سیزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه همدغه ثابت دي چې چا سره څومره استطاعت او هغه به یې راوړل الله په لار کې به یې ورکړه د خپل وس مطابق د هغې مطابق به مخکې کار روان نو فیسیلیټیشن دغه اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسیز اوس د دغې ویژن حاصلولو دپاره تاسو ټایم مینجمنټ ته وکړو تاسو کې خدای پاک لیډرشپ کوالټیز هم راوستل اوس بعضې څیزونه به داسې چې د دې نه ماسوا هم دي چې هغه ممکن وي نو مونږ به د خپل ویژن په احسن او په ایکسلنس لیول باندې اچیو کړی شو او که هغه نه وي نو لږ به سلو یو په سپیډ کې هغه کوم څیزونه دي هغې ته موږ وایو اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسیز لکه یو انسان دی هغه وایي چې یاره زه د خپل ویژن اچیو کړم نو پکار دی چې د سره علم وي نالج وي دا اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسي شوه د وخت د تقاضو مطابق د سوشل ریلیشنشپس وي د اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسي شوه د سره دونه وسایل پیدا کول پکار دي چې دغه ویژن پرسو کړی شي د فزیکل هیلث د سره چې نور څه د ټایم مینجمنټ او د لیډرشپ نه علاوه چې څونه ابیلیټیز او سکلز دي هغه په اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسیز راځي فور ایگزامپل زموږ یو ملګری دا کمپیوټر ساینس سټوډنټ دی دغه ماسټر یا بي ایس وکړو دته پریکټیکل ایکسپیرینس پکار دی سرټیفیکیشن کورسز پکار دي یا ایڈوانس سټډیز پکار ده یا مختلف فورم سره رجسټریشن پکار دی دا ټولس نو سره اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسي نو د هغه پروفایل بعد د پروویژن کې الګ کیږي چې سره اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسي دی او کو اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسي نه وي بیا هم دی روان خپل منزل راځه ورفتار ولکسري سلو وي نو اډیشنل ریکوایرډ کمپیټنسیز in addition to strategic time management and leadership for the success of your vision competence ستوي knowledge توي skills توي abilities experience حاصلول مختلف قسم هنر حاصلول او صلاحيتونه زده کول هغه ته additional required competency دا دی مثال ورکړم تاسو ماونت ایورست تاسو خپل غواړئ تاسو په کار تاسو knowledge وی چې ماونت ایورست په هایټ څومره دی البته کوم څه پکار دي نه انسان چې کو پرس کا سا کومه پوزیشن سچر بکیږي رو پوزیشن سچر بکیږي فرست ایډ وسینګ چلی دا ټول څه additional required competencies او البته تک تاسو لپاره ویژن دی دا کلیر شو چې اوسه ایکسرسایز دی د ټولو ډیفینیشن مطابق دا ایکسرسایز کول دي یو تاسو ډرایور یې دا تاسو ډیسټینیشن دی driving skills پکار دي or to tell everybody in the bus that the destination that you want to go is the best for them dash خلکو ته وینا ده reading the map ځکه چې ته یو ځای ته ځې نو تا ته یو نقشه پکار ده چې سوال ته ځم د چارسدي نه استاد په ذهن کې یو نقشه پکار ده لاره کوم ده د مردان نه به ځم د چارسدي نه ګاډي راځي د پېښور نه ګاډي راځي او په کومه ځي دغه شانتې میپ او ریډینګ د میپ د هغې میپ مطابق د ګوګل میپ مطابق تګ دی کریکټر اف د ډرایور the road the fuel driving along this road or present location the these are compare okay او چې د کوم یو لفظ کوم سره مطابقت راځي نو هغې سره داسې لاین ورکې
لکه مثلا د یو مطابقت د ډرایور سره راځي ځکه چې تاسو خپل منزل اړخ ته روان یې نو تاسو یو دغه شانتې د ویژن د تعریف مطابقت دی کې د څه سره راځي د کمپیټنس د څه سره راځي د انسپایر د څه سره راځي د ناو د څه سره راځي د ډایرکشن د څه سره راځي د شیر د څه سره د پرایورټایزیشن د څه سره راځي د عزم او ډیټرمینیشن او د لایف څه سره راځي او مینینګفل لایف څه سره راځي دا ایکسرسایز پیج نمبر په سټریټیجیک ټایم مینجمنت کې ده پیج نمبر 15 سټریټیجیک ټایم مینجمنت او فولډر کې ده پیج نمبر 15 دا اوکې انډیویډوال ایکسرسایز دی چې کله وشي نو بیا ان شاء الله زموږ ون بای ون موږ ډسکس کوو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي